سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته په ډېرې خواشینۍ سره وروستیو ویجاړونکو سیلابونو زموږ هیوادوالو ته درانه زیانونه اړولي دي. لسګونه کورنۍ له مالي او ځاني دا خط به شاید په دې عاجزانه ډول سره لیکل سوی نه منه داسې غوړې غوړې ګوتې افغانانو لره ورکول. هغوی خو نه افغانان خو نو بس مینهناکه خلک دي وروره چې دا غریب وویني یو بل یو کیسه ورته وکړي دستي وروره په جیب لاس چخ کښې ګره جیب ورته څیرې کې والی کړي. خو اصلا کې دلته موضوع او خبره دا ده رحمت الله نوروز زه نه پیژنم ښه سړی دی که نه دی خو ټیک ټاک هم لري هغه به هم در باندې ووینم. زما د ده سره کار نه دی. دلته چې زه وینم د روشن او د بیسیم خدمتونه او د روشن او بیسیم شبکې وینم. که چیرې موږ ته چې راسو رحمت الله نوروز پر ټیک ټاک باندې وګورئ چې دی څنګه سړی دی آیا ښه دی غل دی نه دی رښتیا وایي درواغ وایي. زما د ده سره کار نشته. ودی ښه اسلامي پوسټونه کوي یو ښه سړی دی د رنګه خو ماته داسې معلومیږي لیکن په د ده په نیت زه نه یم خبر. په نیت باندې په پټو باندې الله خبر دی والله عالم چې څنګه انسان دی. خو خبره دا ده کله چې دی وایي چې تاسو 650 شمېرې ته زنګ ووهئ او د داسې کورنیو سره مرسته وکړئ کومک وکړئ خدمت وکړئ نو که چیرې موږ راسو د روشن خپل عمومي ویب سایټ ته روشن خپل عمومي ویب سایټ وایي چې موږ 6 میلیونه پیرودونکي لرو 6 میلیونه مشتریان لري چې د ورځې یوه روپۍ ستاسې څخه غلا کړي. هغسې خو خره غله دي هره شبکه غلا ده چې د ورځې یوه روپۍ ستاسې څخه غلا کړي نو 6 میلیونه افغانۍ کېږي چې 2 روپۍ غلا کړي 12 میلیونه افغانۍ کېږي. نو دغه رقم تاسې حساب ورته وکړئ چې 15 روپۍ غلا کړي 10 میلیونه افغانۍ کېږي. نو 10 میلیونه افغانۍ خو د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی او چې 10 روپۍ غلا کړي 80 میلیونه افغانۍ کېږي 80 میلیونه. نو دا کورنۍ سره دغه حساب یې اوس 10 افغانۍ غلا کړي. دا خو یو روشن. اوس به راسو بیسیم ته. افغان بیسیم شبکه په خپل عمومي ویب سایټ کې فرمایلي دي چې موږ 15 میلیونه پیرودونکي لرو. 15 میلیونه کوچنۍ خبره ولاکه ده خو چې د ورځې یوه روپۍ ستاسې څخه غلا کړي یوه افغانۍ غلا کړي 15 میلیونه افغانۍ کېږي. او بیسیم شبکه خو نو تاسو ته معلومه ده صاحبه محترمه چې ګر سره غلا پیژني نه د غلا پر قدم یې ډېر یو پاک حقیقي مسلمانان خلک پکښې ناست دي. نو 15 میلیونه دا دي 6 میلیونه هغه دي روشن 6 میلیونه بیسیم 15 میلیونه اتصالات سلام امتیان اریبا بس دا سره راګرځوه نو چې هر یوه روپۍ ستاسو څخه غلا کړي ازه هغه پیسې چې غلا سولې په هغو غلا پیسو چې دغه کورنۍ سره کومک وکړي نو رحمت الله نوروز 650 شماره ډایل کوي او موږ سره کومک وکړي. دا ستاسو پیسې به د دوی و خیریه بنسټ ته ولاړ شي. د دوی خیریه بنسټ په جرمني کې دي که په اروپا کې 2 څانګې لري هغوی ته ځي بیا هغه وروره په ډالر ویشل کېږي په پاونډ ویشل کېږي بیا نو هغه پیسې بیرته افغانۍ کېږي بیا وطن ته راستي بیا خدمت کوي. یعنې معنا که ته 2000 افغانۍ ورواستې دا ستا 2000 افغانۍ باره چې بیرته افغانستان ته راځي 200 افغانۍ کېږي. نو د عقل څخه کار واخلي د خدای بندګانو د یو چا سره چې کومک کوي خپله ورسي په خپل لاس باندې یو زری ورته ونیسه ورته واخله خدای دې خیرات قبول کړي ستا ده ورته ته بس یو چمپه وکړه دغه د اصلي ثواب وایي. تاسې څه ناکه دا خپلې پیسې سره څرخوئ یو بل ته په لاسو سره ورکوئ د تیلو مصرف پسې ولاړې بل مصرف پسې ولاړې بل پسې ولاړې. نو په دا رقم سره د کمر خیریه بنسټ په 2024 کال کې یو وخت یو سکالرشیپونه اعلان کړي د کندهار 100 کسم په کار دي 1000 کسه باید ثبت نام وکړي ولکه یو لا قبول کړي یو اعلان نه دی قبول کړي ماته چې څوک ثبوت راکړي چې موږ قبول کړیو. نو د عقل څخه کار واخلي هر ځای خطا نه وځئ مه کوئ دا چمونه خپله په خپل لاس باندې د یو چا سره 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ 300 افغانۍ خپله کومک وکړي نورو ځایو ته پیسې مه لیږئ ټول غله دي غله.